مړه هغه ډیمانډونه کوي ټایم پاس وروره مننه نه زمونږ د هلکانو دا لا یو صحیح دی والله مزیدي لکه اوس ماته یو سړی راغی دلته به پیشو بچی وولې ازمری دې نه راځي پیشو بچی راغی مهی راغی څه ګفټ یې راولېږو بس هغه وایي ایلو نه ښی برابرې صحت ښه دی زمونږ رور یې او هر کله به راځو او تا به سپورټ کوو بس دا هیلو های وشي لاړ شي او جنۍ ته چې اوهو جنۍ ته چې پیشو بچی ووایي نو بیا ورک شه غمونه بیا دا ګفټر وایي چې بس دا جنۍ ما واغسته قسم دې د هغې په مرضۍ بچري یو ګل راولئ ملګرو 2 ګلان دي اسد جانې مننه دغه هلکانو بیا ته نه د یوسف جان هغه کیمرامین جوړي په دې خبره څوک پوه شو هلکانو دا ډېره ژوره خبره وکړه ګورې دې خبرې ته لکه سپک مه ګورې ډېره ژوره خبره دې جنۍ وکړه خاندې خوله چینګی که نه خپله خاندي تعالوا نن لکه سبا ما انوایټ کې ها انشاءالله ارمان ته تا ته ما بل رزوي چې ویټ وکا بیا ما تا ته لایو در شیر کو نو ستا انباکس بندو نو بیا ته نه وینو بس بیا ما لایو بند کو خو سبا مړې ګلالۍ خو سبا د جمعې شپه ده ستاره دیاړۍ شپه ده که نه مسافرو چوټي ټول ناسي کومه ما د شپې ځان سره به ګرځې ټول ناسي ګفټونه کوي ګلونه درولي نه مانه تنخواه ورځې نه دي په دې 1-2 تاریخ لکه جنۍ سره گیم کول نه یې پکار او که نه او سړی خو غیرت وکړو منیګنې در وو بکواس بند کا غیرتی دی هغه دومره غیرت نه ډک دی هغه چې خو په پروفایل کې لیکل دی CEO او که نه هغه وایي زه ستا لایف چینج کوم زه تاسې واده کوم هلکه رشته راله ما وی چې ته پکې مشر شي څه وکړم څنګه لایف تله چینج کوي مطلب لکه ته تپوس وکړه که نه ته به پکې مشر یې زه به دله نکاح وکړم زه به ملا شم لکه که بیا چلیږي به به نه چلی نکاح به دله زه وکړم که نه ښه ښکلی برابر یو بلم دی یو بلم وایي لبلبونو مې دی پښتنو نکاح دې سي که نه وایي وای پلان کوي د پلان کوي لور چې په دې نومې په دې کور کې بله جنۍ نشته دا د پلان کې د خپل زوی دپاره د پلان کې دپاره هغه نوم یې واخلي که نه دا پلان کې چې زه کومه اول د جنۍ د پلار او بیا د مور او ټیک ده دا نومونه واخلي د 10 تولو د مهر سره تا قبوله کړې وه وای او ما قبوله کړې وه قبوله کړې ده او قبله ما له ښه پراپر د نکاح چل راځي ولې هلکه تا جوړې تړلي خلکو له او که نه په نکاح کې نکاح کې ګواهان پکاري 2 د جنۍ د طرفه 2 د هلک د طرفه او مټایي به راوړئ او د دوبۍ خو دومره اسان نکاحونه یې زموږ د پښتنو د فلپینیانو سره څنګه نکاحونه کوي بنګالی مولا راولي 100 درمه هغله ورکړي اوله 50 درمه ورکړي او زر زره او KFC والی KFC راوړي او پیپسي راوړي او وایي راځئ چې نکاح تړو دا خو په پاکستان کې خلکو ګرانه کړله 10 تولې مهر وکړو دا جنج دی او دا بارات دی او دا پلان کې دی او دا پکې پلان کې شو ډینګې شو هغه غریبه هغه فلپینی غریب هم د ځان نه دومره تنګ چې په KFC دوکه شي الله دې دا تباه کړي د ځانه تنګه نه دا نو بیا دا د زموږ د خلکو خپل سینوم دغه کړي بدنام کړي دی کنه نو بیا هغه غریب دی هغه لم ګټي او ځان لم ګټي نه په دې فلپینیانو کې یو دا شی دی کنه د دنیا په هر قوم کې په فلپینیانو کې نو صحیح ده د دنیا په هر قوم کې زمونږ د ایشیان علاوه صحیح ده زمونږ د ایشیان علاوه نور چې څومره قومونه دي کنه اوکې سنم رازم ورته وای دی میش نه پس رازم دا ټوټل چې دي کنه ګلالۍ
الک ځان لګټي جنې ځان لګټي دا نه ده چې ته په ما خرچې کوه زه په تا خرچې کوم خرچول سیستم نشتی واو او دا حساب شته او بل په هغو کې دا بې وفایي دا نه لکه اوس تالکانو سره ګپ شپ لګوي هدایت پلی وکړه خبرې اترې هغه مرګتیا دوستي خپله کوي خو ریلیشن د یو سره ساتي او کنه بس لکه پیلپینۍ سره تا واده وکړو پیلپینۍ ستا ده الو نو کا ښایسته پکې وګوره ټولې چپړې دي او زه دومره دنګ یم خوارانې زما نوم ته رارسي ګپ نالو ته به ما ویني زما هایټ سیوا دی پیلپینیانې ټولې اسمې چیتي دومره یې بس لیک پرلې سبا ته بیګمش داسې یو 20 غنټې دي ملګرو 20 غنټې دي دا د مخ په اینو مونږه بالغ بخندار زه ګوره مخامخ ډېر شریف انسان یم ګوره ښه او کنه سیریس ته یم صحیح ده زم ډېره شریف یم په مخامخ فضول خبرې نه کوم زه درې کسان یو ګل وای یو ګل ولای کنه ملګرو دوه ګلان ولای کنه درې کسان یو ګل ولای سایکو بوس بیا کمنټ ولیکي چې یو پنیشمنت دا د بل کار نشته یو پنیشمنت سایکو ولیکه هو حق ده ویلی کو ګوګل به خیر علي او کنه دا نیکسټ میچ وای دومره ساده دی دا وګوره وای دا بل گیم شروع شو تاسو کنه سو کوئی دا ډومبه هدایت دا واده چې را سره کوي دا غوستا ډېر هدایت اوس پلی وکړه اوس په ډبل کې لګي دی کې چې کله ته پلی کې کنه قربان نو هغه په ډبل کې لګي لکه چې اوس ته یو منی ګنولې نو هغه به 1000 شي او چې دوه منی ګنولې یا به څو شي نو هغه به 1500 شي اب 2000 شي خدای دې په خیر کا چې دوه منی ګنې شي خو 2000 سکول په شان نه ته دا غته خو نه خي کې م پلی کو زیبا ویټ کوي کنه الته ورزم ها الونا تلاوت شهر ورا بخير علي وای ګلالي څوک تلاوت شهر نو ته کلی د کله زی لکه زنه زما دومره سقا ګرمي دالته کې والله وای ولې سواد کې خو یخنی مونږه د ګرمۍ عادت خو نه یو کنه مونږ سواتیان د یخنۍ عادت یو زمونږ د پاره خواغه ګرمیم سمه ګرمي ده مونږ دلته په دوبۍ کې ځان ته په سوله باندې ایسی چلو او زما یو سوچ می کړی دی الونا بس ویم درته وایا نه ویم درته نو وای کنه تاسو سوچ کړی دی بیا درته شکر دی چې لا تعالی دومره قابل کړی چې تعالی سوچ وکړو مړه سایکو تا ته ما وی ما ته پرونه داسې درته ما ته دا ګول پورا کا وای شو خراش نو پرتوک پنیشمنت پرتوک پر دې پرتوک نه رو باسه وې کمیس پنیشمنت کېدا پرتوک نه رو باسه سایکو دا پرتوک نه رو باسه الا والو تمه زه په سواد کې د مټې بیا زمونږ کوم ځای چې دی په سواد کې المنډه سم ښکلی یخ ځای دی اوکې مزه ښځه مزه کېنه مزه داسې ګپ ولګو تاسو سوچ کړی دی جان دی څه ووله دی زرافه ووله مونږ خو داسې کې نه یو زرافه 5000 ته څنګه سکور ورسېد 5000 والا زرافه هم راغلی 1000 والا زرافه ده نو بوسټر کې ولګېده سترګو درله تیاره راغله نه تیاره رانله ما لاندې زرافه ولیده او له پاسه مې 5000 سکور زه حیران شوم چې په یو زرافه څنګه 5000 شو سکور نه بوسټر زه اوس پنیشمنټو کې شاپ ماته زار کې ښه وایه بس غوټه خو دې والا فلټر ولو دا عجیبه ده اوس یې دغه خوړو چاول خوړو اوس پسې چکلیټان خوري
پیپسي نشته لیونی کېږم دا پیپسي چې دی زما مازغه خرابېږي هدایت او ګوره سمې ته جوړ کړل دا ستا په عشق کې هدایته سبا د نکاح غلط تړم هدایت تا ونه کنه زړګي ته بر دې زندگی څنګه بدله هغه ما ته اوسه پورې نه دی ویلي دا واحد کس ته چې ما ته په انباکس کې میسج نه دی کړی ښه اچھا حضرته که بغیر پلی نه لاړې زه به تا سره ګورم لکه اصیل سړی دی مطلب دا دی اصیل دی اصیل AS 804 ویلکم مرګرو